پر ډیورنډ کرښه د پاکستان تازه تیری له کونړ ننګرهار او خوست ولایتونو وروسته اوس په کندهار او هلمند ولایتونو کې هم پاکستاني ملیشې د افغانستان پر خاوره خپل تاسیسات پیل کړي دي او د دروازو پر لګولو یې کار پیل کړی دی. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چیرې تاسې د سپورټ او سیاست مینوال یاست نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا یې درسره سبسکرایب کړئ. تېره ورځ پاکستان له ننګرهار وروسته په زابل او هلمند ولایتونو کې هم دروازې درولې دي. د هلمند ولایت د بهرامچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار د دې ولسوالۍ اړوند سیمه کې د اغزن سیم تر غځولو وروسته دروازې هم لګولې دي. په ورته مهال کې د زابل ولایت د شمالزو ولسوالۍ اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان له لوري نن سهار په دې ولسوالۍ کې هم اغزن سیم او دروازې جوړې شوې دي. پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم دروازه لګولې وه، خو افغان حکومت تر اوسه په دې هکله هیڅ کوم جدي غبرګون نه دی ښودلی. پر افغان خاوره د پاکستان له لوري تیری په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیات شوی دی. تېره ورځ هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني ملیشې له لوري پر افغان خاوره د راکېټونو بریدونه شوي وو. پر کونړ او ننګرهار ولایتونو هم د پاکستاني ځواکونو توغندیزو بریدونو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان په کونړ ولایت کې هم ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغان او پاکستان پوځیانو ترمنځ وخت نه وخت جګړې پیل کیږي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم رسنیو ته وایي جګړه د چهارشنبې په ورځ په سرکاڼو ولسوالۍ کې وروسته له هغې وشوه چې پاکستاني ځواکونو پر افغان خاوره د راکېټونو او توغندیو د ویشتلو لړۍ پیل کړه. همدارنګه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې هم پاکستاني ملیشې تاسیسات جوړ کړي وو او پر افغان خاوره یې تر 2 کیلومترو پورې تیری کړی دی، خو افغان حکومت تر اوسه پورې په دې تړاو څه نه دی ویلي. د پاکستاني ځواکونو له لوري پر افغان خاوره د وروستي تیري او همدارنګه د دروازو جوړولو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي او خلکو ته دا شکونه پیدا شوي دي چې ګواکې پر ډیورنډ کرښه معامله شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو خبري کنفرانس کې وویل که په ډیورنډ کرښه معامله نه وي شوي نو ولې حکومت د اغزن سیم په تړاو چوپ پاتې دی. هغه وایي حکومت پر ځای د دې چې د نظام د بقا لپاره ودرېږي، نظام یې کمزوری کړی دی. هغه همداراز د افغانستان راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې ښایي نورې جنګي ډلې هم پیدا شي. نوموړي وویل د افغانستان برخلیک او کنټرول یو ځل بیا د پاکستان لاس ته ور روان دی.